نو به هر حال عرض مې څه درته کوي، حواس خبر روان وای چې زړونه راسي د الله عز وجل عبادت ته متوجه کو، د الله عز وجل وحدانیت ته متوجه کو، د کائناتو فکر او سوچ ته متوجه کو، سترګې د الله عز وجل د کائناتو په دیدار باندې مړې کو، په غوږو باندې هغه څه واورو چې الله پر راضي کیږي. خو د کفارو به دغه صفات الله عز وجل بیان کړي چې څوک په حواسو سره الله عز وجل ونه پیژني هغه خلک بیا د انسانیت د چوکاټه وځي. راځم آیت مبارکه ته، لقد جاءکم رسول من انفسکم. زه موضوع صفات څه بل ځای ولاړ خپل موضوع ته النفس كالطفل، هغه مسله فاتس. لقد جاءكم رسول من انفسكم. الله عز وجل فرمای چې یقینا په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول یو پیغمبر من انفسکم، هغه ستاسو د جنس څخه. خطاب عربو ته دی، حکم عام دی. نبی کریم علیه السلام عربي و، قریشي و، هاشمي و. دا رسول ستاسو د جنس راغلی دی. ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه شریفه جوړول امې دغه خواست وکړي، ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، ای الله په دې عربانو کې یو نبی پیدا کړه چې د دوی د جنس څخه وي. ربنا وبعث فیهم. بل ځای الله پاک فرمایي لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. قرآن قربان څونه ښایسته. ابن کثیر رحمه الله مقدمه کې د تفسیر ابن کثیر فرمایي چې قرآن هم د قرآن تفسیر کوي، قرآن د قرآن تفسیر کوي، او حدیث د قرآن تفسیر کوي، اقوال صحابه د قرآن تفسیر کوي. دا قسم قسم تفسیرونه دي. قرآن چې د قرآن تفسیر وکړي شفان کوي. دلته څه فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم. الله عز وجل فرمایي دا رسول راغلی دی ستاسو د جنس او ستاسو د لغت او ستاسو د ژبې دی. بل ځای بیا دا خبره تایید، بل ځای بیا خبره تایید. عزیز علیه ما عنتم. نکته واورئ د دې رسول صفت سره عزیز ګران تمامیږي علیه پر دغه پیغمبر باندې ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې اچي، هغه څه چې تاسو په مشقت کې اچي پر دغه نبی ګران تمامیږي. معلومه شول چې نبی د دغه امت د دنیا د امور خیرخواه هم دی او نبی د دغه امت د آخرت د امور خیر غوښتونکی هم دی. النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم. نبی پیغمبر و مسلمانانو ته تر ځانو هم ورنږدې دي. نن کافرانو په خپل ځانو څه کړي دي؟ په لوی لاس خپل ځانونه د جهنم او د دوزخ پورلوړنې جوړ کړي دي، د دوزخ او د جهنم پیلوځې جوړ کړي دي. نبی څه ورته فرمایي؟ اسلام راوړي. هرقل ته چې نبی کریم علیه السلام خط ولېږي د روم پاچا ته، په هغه کې یو قول څه و؟ اسلم تسلم. ای هرقله ته د روم پاچا یې، ته د روم پاچا یې، په اسلام مشرفه سه تسلم، د هر قسم آفت څخه به خلاصي. اسلام خو د کامیابی دین دی، اسلام د امن دین دی، اسلام د اتحاد دین دی، اسلام د اتفاق دین دی. د اسلام قربانی رنگ راوړي، په کلو خوامه بدوي. 10 کاله به تیریږي، 20 کاله به تیریږي، 30 کاله به تیریږي، 40 به پوره کېږي، خو دا قربانی به رنګ راوړي. وجه چی شته؟ ان الله لا یضیع اجر المحسنین. د محسنینو اجر الله نه ضایع کوي. چا چې سر د اسلام د پاره پیش کړي، چا چې مال د اسلام د پاره پیش کړي، چا چې عزت او ابرو د اسلام د پاره قرباني کړي، الله عزوجل پر دې دنیا بدل ورکوي. عزیز علیه ما عنتم. هغه څه چې تاسو په مشقت کې اچوي هغه پر نبی ګران تیریږي. اوس نو په سورۃ ال عمران کې الله عزوجل څه فرمایي؟ ودوا ما عنتم. اے مسلمانانو کافرانو ته د دوستۍ لاس مه ورکوئ. ولې؟ کافر څه پسې وي دي؟ خو غرب دی، اروپا ده، روس دی، فلان دی فلان دی فلان دی. راسي چې د خلکو ته د دوستۍ لاس ورکو، اقتصاد به برحاله سي، زندگی به مسمه سي، اسباب دلته راسي، موږ به ښه ژوند دلته وکړو. ودوا ما عنتم. الله عز وجل فرمایي کافران هغه ډله ده، ودو دوی خوښوي ما هغه څه عنتم چې تاسې په مشقت کې یاست. فرق یې وکړئ. عزیز علیه ما عنتم. الله عزوجل فرمایي پر نبی باندې هر هغه شی ګران تمامیږي چې تاسو په مشقت کې اچي. کافران څه کوي؟ ودوا ما عنتم. دوی هغه څه خوښوي چې تاسو په مشقت کې یاست. چې یو څوک زما د نبی مشقت خوښوي، زما د نبی ازار خوښوي، زما د نبی تکلیف خوښوي، آیا قابل د دغه دی د دوستۍ لاس ورکړو؟ نه نه. مسلمان دا ټینګ کوي، مسلمان دا ټینګ کوي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رحماء بینهم. بی مسلمان ولا کشل کې
بې مسلمانه شل ولاکې کوي. نه پوهېږم چې زموږ ستاسې د حکمرانانو زموږ ستاسې د مشرانو د نړۍ په سطح درته وایم 50 ملکونه دي د دنیا مسلمانان، بیا هم سره بیا هم سره پاشلي دا د دوی صد کله ذهن ته راځي د دوه حاله خو ولاکه خبره خالي، یا به زموږ سر نه خلاصېږي چې کاري صاحب موږ به لیونیان یو، یا به د دوی سر نه خلاصېږي دوی به لیونیان یو. نه پوهېږي څه مشکل دی. حریص علیکم، دغه نبي چې دی حریص دی، دا نبي حرص لري، دی تمنا او ارزو لري علیکم ستاسې پر هدایت باندې، ستاسې پر ګټې باندې. نو چې نبي ستاسې په تکلیف خوا به دیږي او دې نبي ستاسې د ګټمنو شانو دپاره حرص کړی دی. الله عز وجل کې خواستونه کړي دي په مینا او مزدلفې کې چې یا الله زما د امت ټول ګناهونه را معاف کړه، زما د امت ټول ګناهونه را معاف کړه. یو ځای یو خواست قبلوي، بل ځای بل خواست قبلوي، بل ځای بل خواست قبلوي. دې نبي چې زما او ستا دپاره خواري کښلي دي حریص علیکم، او ستاسې د هدایت دپاره ستاسې د ګټو د نفو دپاره دا نبي حریص دی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. په سورة الفتح کې راله الله عز وجل فرمایي رحماء بینهم، کوم کسان چې د دغه نبي ملګري دي دا خپل په مابینځ کې سره رحم دي لري. واورئ، کوم کسان چې د دې نبي ملګري دي دا خپل په مابین کې یو پر بل ورزه لري. اشکال او سوال دا پیدا کېږي چې په دغه آیت کې د نبي ذکر ولې رانغی؟ دا خو د صحابه صفت راغی چې صحابه رحما دي، خپل د نبی شان څنګه دي؟ دلته الله عز وجل په سورة توبه کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم، د دغه نبی شان دا دی چې د مؤمنانو سره د نرمۍ معامله کوي، رحیم پر مسلمانانو مؤمنانو باندې مهربانه دی. نو راسي عزیزانو، دغه رحمت چې قرآن ذکر کړی دی او دغه الفت و مینه محبت چې قرآن د کم ذات ذکر کړی ده، راسي په هغه اندازه محبت وکړو سره. یو کس راځي ستا ته وایي اقتدار هم لري، قوت هم لري، طاقت هم لري، داسې د دفتر په دروازه کې درته درېږي چې وروره زه پلانکی یم، پلانکی مې نوم دی، ستا په ضرر مې خوا بدېږي، ستا په مشکل مې خوا بدېږي، ستا سره مینه لرم، هر مشکل چې و زه تا ته ولاړ یم. د دې سړي به سړی څونه احسان وکړي؟ سبحان الله. والی صاحب ما ته راغی، پلانکی صاحب ما ته راغی، پلانکی صاحب ما ته راغی، مدیر صاحب ما ته راغی، وکیل صاحب ما ته راغی، د نامه سړی ما ته راغی چې ما ستا په هر مشکل خوا بدېږي او ستا په هرې طریقې زه خوشحاله کېږم. د دغه سړي محبت د سړي د زړه څخه نه وځي. یو خبره دې ویې کړله، کېدای شي تا ته مشکل نه شي پېښ، خو دا به احسان وي، دا به احسان وي. د الله عز وجل نبي څنګه نبي دی؟ عزیز علیه ما عنتم، 1400 کاله مخکې موږ ته دا پیمان را کړي چې زما امته هر څه چې پر تاسې باندې راځي او تاسې په مشقت کې چې پر ما ګران تمامېږي. حریص علیکم، زه ستاسې د ګټو د نفو د ارامو د راحت حریص یم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پر تاسې مهربانه یم. نو راسئ د دغه نبي طریقې خو یو څه راټینګ کړو، د نبي طریقې خو راټینګ کړو.